بل عزتمندو د خطایان نه یو خطایی هغه په مانځه کې دادا چې کله مونږ تاسو مانځه کې ودرېږو نو د مانځه د قیام نه پستا دا نیت چې مونږ تاسو کم تړو پکار دادا چې مونږ تاسو دا نبوي طریقې سره اتړو. نبوي طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم نه احادیث مبارکو کې یو داسې را نقل لا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غس لا داخل لاس د غس لاس د سنگل د پاسه کې خو دی نو دا طریقه هم را نقل د چین د غس لاس د سنگل د پاسه مونږ تاسو دا خې لاس کې دو دا غس لاسی پیرانی ولې د سیم کولای شي چې د سینیت تړي. دا طریقه هم شته دی او د سینې د پاسه طریقه هم ثابت ده نبی علیہ السلام نه. د نوم د پاس دغه ځای کې هم لاس کې خودل ثابت دي. د نوم نخکته لاس کې خودل یو روایت هغه شته دی باب کې مصنف د ابن ابي شيبه رحمه الله. خو لیکن کم چې دا نسخه هند کې چاپ شوې ده نو په هغه کې تحت السره ټکی دی خو چې کم په نورو ځایونو کې چاپ شوې ده نو په هغه کې فوق السره ټکی راغلی دی. نو د نوم د پاس دا ټکی دا د نور او صحیح روایتو سره زیات مناسب دی. خو مونږ تاسو لا دغه دو طریقې دا خپلول پکار دي چې دا صحیح ثابت دي. اگر چې دې کې د اهل علم او اختلافات شته دي یو سینه باندې لاس کې خودل یا د نوم نه پاس لاس کې خودل